داسې خوی دی لکه اور د پښتنو دا چې وران وي هر وخت کور د پښتنو. او په دنیا کې خو هر وخت جګړه وي، په دنیا کې خو هر وخت جګړه وي چې به څرنګه وي ګور د پښتنو. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. و زوروري یې د هیچا نه و منلې، زوروري یې د هیچا نه و منلې. و آفرین په پلار و مور د پښتنو. څه ځانځاني ده په پښتنو کې، څه ځانځاني ده په پښتنو کې، دا کمزوري ده په پښتنو کې. که یو د دوست کړو بل د دشمن شي، که یو د دوست کړو بل د دشمن شي، او غم تربګني ده په پښتنو کې. سلامونه، نیکې هیلې او ډېر احترامات قدرمنو کتونکیو. سمر افریدی یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل ژوند نه خوندونه او مزې اخلئ. د تیرو پروګرامونو په شان یو ځلې بیا د مشر فیروز اوتر افریدي صاحب سره موجود یم چې په څنګ کې ما سره معراج هم موجود دی. غواړو چې د اوتر صاحب سره څه خبرې هم وکړو او څه شعرونه هم ترې تاسو لپاره ریکارډ کړو. د ټولو نه مخکې خو اوتر صاحب د میک به تا ته ولګوم پروګرام کې ته په خیرالي وستړي مه شي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. الله خوشحال که. شکر دی چې په خیر راغلی. والا چې یادېدی مې اختر نه رادیدې مې نه وي لیدلی چې زړه من درپسې خوږېدو چې ملګری چېرته لاړو. خوشحال شي خوشحال شي. الله دې تا له ډېر عمر ډېر کړي روغ صحت سره. اوتر صاحب لکه څنګه چې په تا باندې مونږ ګران یو همدغسې را باندې تاسو هم ګران یو. دا حقیقت خبره په دا کې هېڅ قسم شک نشته دی. د ټولو نه مخکې خو ته د کتاب مبارکیانې یو ډېر د خوشحال وي. الله هم خوشحال. په کتاب باندې ډېر زیات خوشحال یم. چې زه هم په ډېر خوشحال یم. او ملګري هم تا راسره وکړه او د تا ملګري راسره وکړه. کنې هغه خلک ما نه پېژندل و نه مې ورسره نه. اوتر صاحب دا خو تا حق دی، دا تا حق دی، دا حق مونږ ځان باندې ګڼلی او فرض هم ګڼلی و. کتاب هم داسې رانه ګډوډ شوی و چې ما چې دغه نه به اخر جوړېږي څه خو خدای داسې یو کتاب چاپ کړو چې انشاءالله څه هغه پکې نشته. خلکو خوښ کړو، خلکو چې ولیدو ویې چې واقعي چې کتاب یې له چاپ کړی دی. ټیک ده. دا هم سره څه خبرې زیاتوو چې انشاءالله پر روانو ورځو کې وي د مخکتنې مخروني یو هغه رانسو، یو مخه وې رانسو. نو څه وایي چې کم شاعران ادیبان موږ د جمرود نه لاندې دي، پېښور د سیمو دي یا دغسې نورو سیمو دي، نو هغو له هم تاسو بلنې ورکوو. وسرای جمرود شول، لنډي کوتل شول، د خیبر شول. نو دا وی په ګڼ شمېر تعداد باندې تاسو چې چې انشاءالله تاسو یو کتاب مخروني له تاسو دا بلنې ورکوو راځي وي. بالکل به موږ دا کوشش وکړو چې کوم د تا ملګري دي نو هغه به تر سره مرسته کوي. ماله بې راغاړې او راولې به زه خدای یم چې که هیلې هغه ورولم ارته به مخکته نه وکړو. که نه دې د موږ له راتلی شو موږ ته به لږ اساني شي. ټیک ده. انشاءالله کوشش به دا وکړو چې خیبر کوم چې شاعران دي لوړګي خیبر دا به رانه ګیله میله نه کیسله چې پېښور له ماله څوک راځي. انشاءالله موږ دا کوشش وکړو چې هغه محترم چې کوم مشران دي چې هغه هم موږ دلته راوغواړو و د جام چې کوم موږ شاعران ادیبان ملګري محترم دي چې هم راوغواړو و انشاءالله دغسې خواست یم انشاءالله همداسې باندې پاتې شي. کوشش پیدا کوو چې یو مخرونی وکړو خو چې ښکلی او مزېدار یې وکړو چې څوک هم خفه نه شي ونه څوک انشاءالله. انشاءالله چې دا هم کوشش دی چې ښکلی مخکته نه وکړو او شاعران هم پکې ټول راضي شي او ټول سره پکې راغونډ شي او سر ګپ شپ سره پکې وولو. ټیک ده. په دستي حالاتو کې خپل حالات را سره شریک کړه چې په څه حالاتو کې؟ په دستي خو داسې یم چې هغه ډاکټر راته ویلي چې زړه رګونه د بند دي، هغه دوایي راله راکړه به ولاوم وامه د وسپېرې له جاري او خورم یې انشاءالله چې راښه شوم. و هغه کوم تکلیف چې ما ته په مطلع کې به مې سینه خوږېده اوس هغه کمی راغی، اوس نه خوږېږي. که په مړه خېټه وم که په نوار یم خو چې ډېر مزل اوږد نه وي نه خوږېږي. بیا چې ډېر اوږد شي لږ لږ خوب پیدا وکړي نو ښه یم. خیر سره بل مونږ خیبر دی بس نو څه بېرته وایي ټولې لبړې جګړې دي پکې داسې الله یې پکې خیر په رښتې وګرځوي. دا اوس را زیاته کړه چې د مالي ستونزو سره په کم حالاتو کې مالي ستونزو سره خو دا کوي چې ما کتاب له خو 1,00,000 روپۍ ما ته منظوره وي او خبره دا وه چې د دغې نه علاوه یارانو دوستانو دغې له 10,000 15,000 چې دا باندې خرچه وکړه ویې خوره
خو هم ونه ټولې پکې لوړې اوس خو چې لږ مخ کتنې ته خفه یم سمرسیټ د دغې کمای ورسره نور خو خیره کتاب چاپ شو که څوک یې داسې غواړي په تحفه کې یې ورکوم خرڅېدو کوشش مې داسې نه یې کړی زه چې ما سره یو بل امداد وکړو بعد د کتاب دم که چا هم داسې غوښتو وسپینې لږه ګرانیم دو نو مطلب دی چې کتاب باندې خوشحاله یو و انشاءالله چې موږ دا کوشش دی چې مخکتنه بیرته وکړو او خلا چې مالي حالات مو کمزوری دی زه چې د پېښور یو بل ځای نه ولې ما نه راله راشي داسې نه چې ورته ټیټ سترګې شي دا نه زه غلی شوی یم په دا وجه یم الله خیر کړي تاسو سره زه واده په دا نشم کړی چېرته ما سره څه نه وي ته والا داسې قدرمند خلک تا سره راشي هغو بیا زه څه شی وکړم چې څه پالنه به کور باندې مېلمه وکړم چې وجره د وجرې په څېر الله نه خیر وغواړي بیا د تم په خیر راغلی او په دا خو ډېر رنځ راښه شو چې ته موږ د وطن نه راشې او بیا موږ داسې سپینګیرو او د ښو خلکو مرستې کوو نو دا موږ ډېره شکریا ادا کوو او ډېره مهرباني او ډېره شکریا او ابتر خو موږ داسې دی چې خیبر ستن یو چې ستن یې په کوټه کې نه وي که نه راغورځېږي نو موږ په ډېر فخر کوو لږ نه ډېر خدای لږ رانه مشر دی موږ یې بچو په ځای یو موږ د ترونو سره د غرونو مرونو له ځوانۍ کې د لاکې پروګرامونه به یې ډېر کړل یوه پیران امامه دین سره تلي وو خو چاکاران سره والی وو خو اخیري بیا ایلې واورې وې ما ته وې چې ته نه پوهېږي کوزېږو او زه نه پوهېدم صحیح که نه دی پوهېدو خو بیا هغه راکوز شو هغه ماښام لمونځونه هم پاس په غره کې وکړلو مړې دغه ځای نه سره وړې وه چرګان مرګان شوي لاکې ته ونه رسېدو ویلې واورې پرتې وې نو بس ده وویلو چې دواړه شی خرابېږو غورځېږو او واپس کېږو نو بس بیا ما ده پسې ومنله او بس راپاس شو او بس ابتر خو داسې یو شاعر دی مونږ چې مونږ پې فخر کوو چې الحمدلله چې مونږ له په قوم کې په وطن کې داسې سړی راکړی دی او مونږ په هغه کې ویل ته هم سره کورونه خیره سره مونږ ورسره ځمکې نږدې به انشاءالله چې کورونه او دلته هم سره نږدې او خپل هم یو سره مخکیني مامتوب او خوریتوب خبرین دي سره او بس د سره خو زما ډېره مینه وه دا یو چې مونږ چې څه وسه کېږي یا به مونږ منډه وهو که نور داسې څه وزداره خلک وي مونږ دغه ماما سره لږ لاس یوسو غریب ډېر راغلی بس اینه تا ته یې خپل زړه والو ویلو نو بس دا به مونږ دپاره هم ښه وي او تاسو له د الله اجر کړي څوک ورسره څه وکړي نو ده به هغه شي که نه مجبوري به هغه شي ډېره مننه ښکلې خبرې وکړې او در صاحب اوس خو یې نه څه اورو بیا پکې ګڼېږو خبرې او بیا ورکړم نامه د کتاب نه بغیر غزل دی ارشاد بس اورو او یو شعر پکې داسې وطني غوندې ښکلي ارشاد و چې دا د مونږ تاسو زمانه و دا زمونږ تاسو زمانه و تماشا یې کړم ښه تماشا یې کړم دا د مونږ تاسو زمانه و تماشا یې کړم او د هر چا خپل عقیده تماشا یې کړم و مخ ته دې ګورم مخ دې نه ګورم مخ مه اړوه واه مخ ته دې ګورم مخ دې نه ګورم مخ مه اړوه مخ ته دې ګورم مخ دې نه ګورم مخ مه اړوه پکې د حسن فلسفه تماشا یې کړم واه څومره ښه خیال یار بیا وایه ډېر ښکلی مخ ته دې ګورم مخ دې نه ګورم مخ مه اړوه پکې د حسن فلسفه ده تماشا یې کړم ډېر ښکلی او مخ پکې ګوري مخ ته ګوري تماشا کړي د مخ پکې ګوري مخ ته ګوري تماشا کړي د مخ او په آینه کې آینه و تماشا یې کړم واه یو بل نه ښکلی بیا وایه مخ پکې ګوري مخ ته ګوري تماشا کړي د مخ مخ پکې ګوري مخ ته ګوري تماشا کړي د مخ او په آینه کې آینه و تماشا یې کړم ډېر ښکلی شعر دی ډېر ښکلی و نیت مې تړلی په ملانځه کې فکر وړی یم نیت مې تړلی په ملانځه کې فکر وړی یم او وینم مخامخ کعبه تماشا یې کړم ډېر ښکلی او نه مېلمانه نه قربانه نه پکې څوک وینم
نه میلمانه نه قربانه نه پکې څوک نه وینم پکې څوک وینم او دغه وجره ده چا وجره تماشا یې کړه واه 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 څومره ښه خیال یاره بیا وایه یار نه میلمانه نه قربانه نه پکې څوک وینم او دغه وجره د چا وجره ده تماشا یې کړم اوه ډېر ښکلی خاورې شول خاورې ارمانونه حسرتونه شول خاورې شول خاورې ارمانونه حسرتونه شول ټول خاورې شول خاورې ارمانونه حسرتونه شول ټول او زړه ته زه ګورم ادیران تماشا یې کړم واه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی او مکتب چې ښکلیو ته ګورم ښکلیو ته ګورم ښکلي ګورم ښکلي ګران دي په ما ښکلیو ته ګورم ښکلي ګورم ښکلي ګران دي په ما ښکلیو ته ګورم ښکلي ګورم ښکلي ګران دي په ما و د ما افتر دا وظیفه ده تماشا یې ډېر ښکلی ډېر ښکلی وی چې ستا د سترګو بلا واخلم زه او څه پې کړم که دنیا واخلم زه واه 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 بیا وایه ستا د سترګو بلا واخلم زه او څه پې کړم که دنیا واخلم زه واه واه ډېر ښکلی زړه مې زړه کې سلام ورته وکړه زړه مې زړه کې سلام ورته وکړه چې نامه د اشنا واخلم زه واه 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 ډېر ښکلی او ستا د زلفو اثر په ما وشي ستا د زلفو اثر په ما وشي اثر په ما وشي او سودایي شم سودا واخلم زه ډېر ښکلی ډېر ښکلی او نن دیدن کړم اشنا مې را درومي نن دیدن کړم اشنا مې را درومي نن دیدن کړم اشنا مې را درومي او کور له څه به سبا واخلم زه واه واه بیا وایه بیا وایه ډېر ښه شی نن دیدن کړم اشنا مې را درومي او کور له څه به سبا واخلم زه ډېر ښکلی ډېر او هدایت د نیکۍ را نصیب کړه واه هدایت د نیکۍ را نصیب کړه هدایت د نیکۍ را نصیب کړه او نه چې خلکو آیا واخلم زه او زه اوتر د اشنا په رټنه زه اوتر د اشنا په رټنه زه اوتر د اشنا په رټنه هسې خواندم خندا واخلم زه واه اوتر صاحب ډېر ښکلی ډېر چې داسې خوی دی لکه اور د پښتنو داسې خوی دی لکه اور د پښتنو و دا چې ورانو یار وخت کور د پښتنو واه بیا وایه داسې خوی دی لکه اور د پښتنو دا چې ورانو یار وخت کور د پښتنو واه او په دنیا کې خو هر وخت جګړه وي په دنیا کې خو هر وخت جګړه وي چې په څه رنګ وي ګور د پښتنو ډېر ښکلی ډېر ښکلی او زوروري یې د چا نه و منلې زوروري یې د چا نه و منلې و آفرین په پلار و مور د پښتنو واه واه حد ډېر ښکلی زورورو زورورو ازمایلي زورورو زورورو ازمایلي زورورو زورورو ازمایلي هیچا کم نه کړلو زور د پښتنو ډېر ښکلی و د تاریخ په پاڼه سپین سپېڅلي ښکاري د تاریخ په پاڼه سپین سپېڅلي ښکاري د تاریخ په پاڼه سپین سپېڅلي ښکاري او خدایه مه مه کړې مختور د پښتنو واه واه ډېر ښکلی او دا صفت ولا الله پاک ته ورکړی دا صفت ورله الله پاک ته ورکړی سور یې نه وي خو ویشت کور د پښتنو واه 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 ډېر ښکلی ډېر ښکلی او مکتب چې خپل کور په خپله جوړ نه کړي اوتاره چې خپل کور په خپله جوړ نه کړي اوتاره نور څوک نشته دی غمخور د پښتنو واه اوتر صاحب ډېر ښکلی کلام ډېر مزېدار څو شعرونه راسره نور شریکه په خپل ساده لباس ښایسته ده څومره ښکلې ښکاري په خپل ساده لباس ښایسته ده څومره ښکلې ښکاري وګوره دا پیغله پښتنه ده څومره ښکلې ښکاري واه 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 ډېر ښکلی ډېر ښکلی سرتور سرونه ښځې خپل ښایست په خپله کم کړي سرتور سرونه ښځې خپل ښایست په خپله کم کړي دا چې په سر یې لوپټاو څومره ښکلې ښکاري واه 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 اوتر صاحب
څه ویل غواړې په اخري یو پیغام ورکړه چې کتونکو اوریدونکو له څه پیغام ورکول غواړې تا کتاب انشاءالله مخرونه هم را روان دی نو هغې بابت کې ولا پیغام دا یم چې که په مخکتنه کې راسره لږه مرسته چا وکړه صحیح ده نو دغو ملګریو ما سره منډه تره راوالي چې زه یم چې دا کار یم د دو په مخ کې داسې وشي چې دوم خوشحالي و کوم خلک مونږ له راغلي در یوه پیاله چای هم پکې وڅښي مونږ خوشحال لاړ شي ادبي ملګري اکثر لا مینوال تاسو د نمبر په بابت پوښتنه کوي نو موږ خو اکثر لا په سکرین باندې نمبر لیکو په پاسه په لیکلو کې هم لیکو خو بیا هم تیک او د خپل خپل نه وایي نو خو نمبر تاسو سره رابطه څوک په کم نمبر باندې کولای شي چې تاسو غواړي چې مثال تاسو سره مالی مرسته وکړي نو په کم نمبر یې سره وکړي نو سمه رابط صاحب نه نمبر خو دوه دي او دا نمبر دی چې ټیلینار دی 0341 60 75 196 0341 0341 60 75 196 ها بل وای بل نمبر مده 0320 0320 93 93 724 بیا وای 0320 0320 93 724 ډیره مننه خوشحال و آباد اوسئ الله دې له عمر ورکړي روغ صحت سره الله دې تاسو هم خوشحال کړي الله دې کامیاب کړي تاسو یو جهان بله زه تا ډېره شکریه ادا کوم زه درته سلام کوم چې ته مونږ افطار ماماله ډیره مننه د خیبر له راغلی او ډېره شکریه ادا کوم او ډېره مهرباني ډېره شکریه ډیره مننه قدرمنو کتونکو تاسو مرکه واورېدله انشاءالله پر روانو ورځو کې وې د فیروز اوتر افریدي صاحب چې کوم کتاب دی نوی سپرلی دغې مخرونی وي مخکتنی وي انشاءالله زه راغلی یم هم دې لپاره وم چې ده سره لږ یو څو خبرې هم وکړم و هغې په مناسبت هغه پروګرام په کومه طریقه کول وي چې هغه طریقې سره ده سره خبرې وشي نو تاسو کولی شو چې د اوتر صاحب سره د په نمبرو باندې اړیکې وساتو و الله دې وکړي الله دې تاسو له وس دس ډېر کړي چې اوتر صاحب سره تاسو مالی مرستې وکړو یو ډېر عاجز او ډېر یو پښتون او ډېر یو مینهناک سړی دی اوتر صاحب زه خو اکثر له راسم چې ما سره کلم ټیم هغه شي نو زیات شي چې زیات نه وي راسره زه دله ټیم وباسم وله راسم دا مرکه تر دومره وخت مالا او ګران فیروز اوتر افریدي صاحب له او وسره معراج صاحب له په دې دعا سره راکړئ رخصت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی خدای په امان